د جمهوریت حکومت ولسمشر محمد اشرف غني یو ناڅاپه خپل راتګ ته تیاری وښوده. ډاکټر صاحب ولسمشر غني ویلي دي ډېر افغان ولس راڅخه دا غوښتنه کوي چې کله به خپل هیواد افغانستان ته ورستون شي. ډاکټر صاحب غني ویلي دي زه به هغه وخت خپل هیواد ته ورستون شم که طالبانو زما دغه شرط او وړاندیز ومني. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان ته خو سمدلاسه کوم پلان نه لرم چې ولاړ شم، خو که چیرې بیا هم طالبان په افغانستان کې ټاکنې وکړي او د ولس د خوښۍ حکومت رامنځته شي، نو دی تیار دی چې ولاړ شي خپل هیواد افغانستان ته. پرون د افغانستان سفیر په مسکو کې ومنله چې دوی پلان لري اشرف غني په افغانستان کې جوړېدونکي لویې جرګې ته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني هم دعوت کړي. ځینو رسنیو خبر ورکړی دی چې کېدای شي د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني بیرته هیواد ته راشي. د اشرف غني د بیرته راتګ مسله یو ځل بیا په داسې حال کې مطرح کېږي چې پرون د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقاني هم وویل چې د افغانستان پخواني سیاسي مشرانو راتګ غواړي، هغوی ته تضمین ورکوي چې هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسېږي. سراج الدین حقاني ویلي دي چې موږ د ټولو ته عفوه کړې او په ډاډه زړه په پوره ضمانت کولی شي چې خپل هیواد ته راستن شي. سراج الدین حقاني دا هم ویلي ان تر ولسمشره خپل هیواد افغانستان ته راستنېدی شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا ښې چارې.